سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدیدی د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 55مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 55مه ویډیو کې موږ په لایر کې پر میټینګ باندې بحث وکړی چې څه کار کوي. نن راځو دوستانو لایر ماسک به ووایو چې لایر ماسک څه کار کوي. پر دې باندې به زه علیحده دغه ویډیو لایر ماسک ته ځانګړې کړم، تاسې یې ښه درسره وګورئ او ښه توجه ورته وکړئ. زه دلته یو دوه عکسه لرم، تاسې وګورئ. یو دا د شا عکس دی، یو دا د مخ عکس دی. نو زه راځم اول پر دغه د مخ عکس باندې یو ماسک لګوم. د مخه تر دې چې زه ماسک ولګوم د ماسک ګټې چې شته، اوله ګټه یې دا ده که چیرې زه راولاړ سمه دلته ایریزر راواخلم او د دې عکس شاوخوا ساحه چې کم صفا کړم. ګورئ دا ساحه دی زما سره صفا کوي، مګر که چیرې زما څخه دا ساحه صفا سي که کنټرول زیډ ووهم دی ټوله ساحه بیرته ماته راولي. نو دغه دپاره موږ څه شي کوو؟ لایر ماسک کاروو. یعنې یوه ګټه یې دا سول. دلته راځم ګورئ شارټکټ چې دی هغه ډي ده، په ډي باندې هم کولی سئ او یا هم کولی سئ چې خپله دلته یو ماسک ولګوئ. بیا راسئ برش راواخلئ. کله چې برش راواخیستی ګورئ په دې ترتیب سره نو بیا به دغه عکس دا بل عکس څخه ایسته کېږي. اوپیسټي به زه ورته ډېره کړم، په دې ترتیب زما سره کار کوي. ګورئ هغه عکس یې په بل عکس کې یو رقم چې کوي ګټ کوي. نو دا د لایر ماسک اوله ګټه سول چې موږ کولی سو یو عکس په بل عکس کې ګټ کو او یو عکس په بل عکس کې چې کو راولو. اوس نو د دغو د ډیلیټ ترمنځ فرق چې شي سو که چیرې موږ په ډیلیټ باندې د عملیه ترسره کړی وای او یې موږ کنټرول زیډ وایي بیرته شاته تللو، خو دلته هغه دغه نسته، هغه مشکل نسته. دلته تاسې وګورئ که چیرې زما څخه دا ساحه ډیلیټ سي زه راځم دغه رنګ به سپین کړم. کله چې دا رنګ سپین کوي دی به بیرته چې کوي داسې بې سره واړوئ چې وامړوئ. ګورئ بیرته هغه ساحه دی بیرته تاسې ته راولي په دې ترتیب سره. نو دا د لایر ماسک کار سو. اوله ګټه یې دا سول چې موږ یو عکس په بل عکس کې ګډوو، د کنټرول زیډو د دې مشکل څخه خلاص یو. فقط په یوه کلیک سره کولی سو چې خپل عملیه یا خپل کار سرته ورسوو. او بل هم دوستانو که چیرې مثلا زه راولاړ سم زه به دغه عکس ایسته کړم، دلته به زه ماسک د لارې موږ کولی سو چې یو علیحده یو ځان ته یو ډیزاین جوړ کړو. دغه دپاره به زه یو بل عکس راخلاص کړم. په دې ځای کې زه دا عکس لرم، راځم دا عکس چې مې کله راخلاص کړي د کراپ د لارې به یې څه راکوشنی کړم. تر هغه راوروسته راځم دلته به د ده څخه کولپ ایسته کړم او دلته به نوی لایر جوړ کړم. کنټرول الټ بک سپیس به تاسې کلیک کړئ تر څو د ساحه دی چې شي کې تور رنګ کړي. زه به د ایسته کړم کنټرول الټ بک سپیس. بل د لایر ماسک دوهمه وظیفه دا ده چې موږ کولی سو د یو عکس څخه علیحده یو ډیزاین جوړ کړو، علیحده یو مثلا افیکټ جوړ کړو. څنګه؟ زه راځم دلته یو بل نوی لایر راولم او بیا وروسته کنټرول الټ بک سپیس به تاسې کلیک کړئ. کله چې ما هغه کلیک کړئ یا هم د هغه څخه بغیر راسئ سالډ کلر ته، ته یې به تور رنګ ورکړئ دته. تر هغه راوروسته دلته دغه باید دغه رنګ باید چې فرنټ رنګ دی یا د مخ رنګ دی، فارګراوند کلر باید سپین رنګ وي. کله چې دی سپین رنګ سو نو بیا راځو برش ټول ته او په برش ټول کې دلته اوپیسټي یو به زه ورته خامه کړم او پر خپل لایر به ودرېږم. چې کله ودرېدم تاسې اوس وګورئ داسې علیحده یو ډیزاین دی زموږ سره چې کېږي جوړېږي په دې ترتیب سره. کولی سئ چې بیا دلته ټیکسټ یا خط ورسره ولیکئ. نو دا د کار سو د لایر ماسک کار سو چې مثلا موږ کولی سو یو عکس په بل عکس کې ګډ کړو. دلته کولی سئ چې نور موډونه هم ورته وټاکئ، مثلا نور هر موډ چې کلر لاین برندی مولټیپلای ډارکن سکرین لایټن سافټ لایټن لیویټ لایټن هر موډ چې ستاسې خوښ وي هغه موډ ورته ټاکلی سئ. نو ستاسې له توجه نړۍ مننه دوستانو. په بله ویډیو کې به ټایپ منیو شروع کوو. د الله په امان.